چین د افغانستان د تاریخي آبداتو او لرغونو سیمو د بیا رغونې برخه کې بلایوزه مرسته کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د چین د کلتور او ګرځندوی مرستیال چې افغانستان ته په 3 ورځنی سفر راغلی و، د افغانستان له بیلابیلو تاریخي سیمو او لرغونو آثارو څخه لیدنه کړې. نوموړي دغه سفر په موخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي او کلتوري اړیکو پیاوړتیا ښوولې ده. در سفر که هیئت کشور چین به سرپرستی معین اطلاعات و گردشگری کشور چین آقای لیکن به افغانستان داشتند، در هماهنگی و همراهی با هیئت اطلاعات و فرهنگ کشور به سرپرستی معین هنر و فرهنگ مولوی صیبط الله عزیزی از مکانهای مختلف و مهم تاریخی کشور از جمله موزیم ملی، ساحه باستانی و تاریخی مس عینک، استوپه شیوکی، بالاحصار کابل و همچنان باغ بابر دیدار به عمل آوردند. هدف این سفر تقویه روابط تاریخی و فرهنگی میان دو کشور بود. وایي په دغه ناسته کې د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی وویل افغانستان له 15 لسیزو جګړو وروسته د تاریخي ځایونو او لرغونو آثارو د جوړولو فرصت پیدا کړی دی. عزیزی زیاته کړې چې دا مسایل یوازې له افغانستان سره تړاو نه لري، بلکې دا د سیمه ایزو هیوادونو پورې تړلي مسایل دي چې چین هیواد هم په دغه برخه کې ونډه لري. معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات فرهنگ مولوی صیبط الله عزیزی در جلساتی که با اینا داشتن یادآور شد که افغانستان بعد از 5 دهه جنگ فرصت بازسازی آبدات و ساحات تاریخی را دارد و همچنان یادآور شدند که آثار تاریخی، مکانهای تاریخی تنها ربطی به افغانستان نمیگیره، بلکه به کشورهای منطقه و مخصوصا کشور چین نیز ربط میگیره، چون یا مشترکات خیلی زیادی با هم دارن. همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د هیواد د تخنیکی ټیمونو په اړه هم خبرې کړې دي چې څه ډول کولای شي دواړه لوري په زده کړه ایزو بیلابیلو د خپلو ټیمونو د ظرفیت لوړونې په برخه کې کار وکړي. و همچنان یادآور شدند که وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور از هر اقدامی که جهت بازسازی مکانهای تاریخی صورت بگیرد استقبال می کند. دو طرف بحث روی آموزش تیم‌های تکنیکی کشور کردند که چگونه بتوانند با هماهنگی و همکاری هم تیم‌های آموزشی و تیم‌های مسلکی موزیم ملی، ریاست آبیات تاریخی و همچنین ریاست باستانشناسی را آموزش بدن و در بخش ارتقای ظرفیت ازیا همکاری کنند و همچنین جهت بازسازی و غنیسازی موزیم‌های افغانستان در بخش امکانات همکاری‌های با هم داشته باشند. دغه راز غفران ټینګار کړی چې د مس عینک کان د کار پیل په برخه کې چینایي لوري ډاډ ورکړی چې د کیندنې پر مهال تاریخي آثارو ته زیاته پاملرنه کوي او وایي د یاد کان کیندنه به دا ډول ترسره شي چې تاریخي آثارو ته به هیڅ ضرر ونه رسیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان په خبره چینایي لوري زیاته کړي افغانستان د تاریخي مدنیتونو او لرغونو کلتورونو اوږد تاریخ لري. د دې لپاره چې افغانستان په ښه ډول د خپلو کلتوري میراثونو ساتنه وکړي، افغانستان به د آسیا د فرهنګي میراثونو د ساتنې سازمان کې د غړي په توګه شامل کړي. در جریان مجلسی که سرک پروژه مس عینک افتتاح می شد، معین اطلاعات و گردشگری کشور چین از حفظ ساحه تاریخی مس عینک اطمینان داد و گفت که استخراج از این معدن به شکل زیرزمین یعنی اندرگراوند صورت میگیره و هیچ ضرری به آثار نمیرسد. و همچنین آقای لیکن از روابط تاریخی 2000 ساله دو کشور یادآور شد و گفت آثاری که در افغانستان دیده میشه و آثاری که در موزیم های چین هستند با هم ربط و همخوانی دارند و دلیلی بر روابط عمیق دو کشور هستند. همچنین در اخیر آقای لیکن خواستار ثبت افغانستان در سازمان نگهداری میراث های فرهنگی آسیا شد. د یادونه وړ چې د اسلامي امارت پر اتاک سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د تاریخي سیمو تثبیت ترڅنګ زیات شمیر لرغوني آثار پیدا او ملي موزیم ته سپارل شوي دي.